السلام علیکم، زه یم احسان الله. ملګرو به د سکرین باندې تاسو ته دغه پکچر ښکاري چې د دې جینۍ ویډیو ډېره زیاته وایرل شوه. یو سوشل میډیا والا د دې نه ویډیو کړې وه چې دا په فوټ پاس باندې ولاړه وه او دې سپېلني خرڅوله. نو هغه ترې نه تپوس کوي چې یاره ته څه کار کوې؟ نو هغه ورته وایي چې یاره زه سپېلني خرڅوم. نو هغه ورته وایي چې ستا کور کې زلمي وروڼه به وي، پلار مې به وي، هغه ولې نه خرڅوي؟ نو د خورجانه به دې سترګو کې اوښکې رالې چې زما د ګټې وټې هېڅوک هم نشته، زما والد صاحب هم بیمار دی، زما مشر ورور هم بیمار دی او نور وریان مې چې دي هغه کشران دي. نو زه چې راشم او د سهار نه واله تر ماښامه پورې 500-600 روپۍ وګټم، هغه خپلې مور له ویسم، د کور هغه خرچه پې چلوم. نو تاسو له پته ده ملګرو چې نن سبا په 500-600 روپۍ هېڅ هم نه کېږي. نو دغه غرورجان ورسره د خپل وس مطابق امداد هم کړی. د غرورجان ورته ډېرې ښایسته خبرې هم کړي دي چې یاره دا 50,000 روپۍ واله او کور کې پې ځان هسې کاروبار روان کا چې کور کې ناست دی او خلکو له چې دی نو سودا ورکوه. نو زه تاسو ټولو پښتنو ته وایم چې دغه شانتې ډېر زما وروریان چې دي هغه به دې فوټ پاسو باندې مزدوري کوي، څوک ړېړې والی، څوک چې دی نو یو ټاټکي مزدور کاري، څوک مخترب، هغو مالداره نه وي، د هغو شاته یو ډېر غربت پروت دي، ځکه دوی دغه مزدوري کوي. که نه نن تاسو ته وګورئ د یو خان زوی چې دی هغه مزدوري نه کوي، د یو ملک زوی چې دی هغه مزدوري نه کوي. نو تاسو ټولو ملګرو ته وایم چې دغه ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. زمونږ په هغې خلکو باندې به مونږ ریاکشن کوو چې یاره دغه شان غریب خلک یې چا له لاس نه نیسي او خپل محنت په خپله کوي. نو دغه خورجانو باندې مې د زړه ډېر زیات خفه شو چې یاره ته وګوره په فوټ پاس باندې ولاړه سپېلني خرڅوي او نن سبا تاسو د معاشرې ته وګورئ، نن سبا تاسو وګورئ که نه چې کوم ژوند دی او را روان د رمضان مبارک دی. نو ډېر زیات خفه شوم. دا ویډیو لازم شیر کړئ او د را روانې بلې ویډیو په انتظار اوسئ. زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.